چې زما میلمه راشي لکه زه به هغه ته کټ په کوم ځای کې اچوم یار. ته راغلې تا زما د میلمه په ځای کې دلته کې تړلې ده یار. تاسو خو مړه سترګې پټوئ. تا پسې خو زه شل پیرې رالم، ته خو د سره په خبره باندې پوهېږې نه یار. ځئ باره موی ننم ګورې ځه شابه. ولې امیر صاحب کور ولې خرڅ یاره مړه خوا کې ګاونډي خو تا والله ته ښه پېژنې، داسې په اور کې تې ولاړې مړه ماشومانه. بیا دلته ناستې تاسو پاسه ځئ باره موی ننم ګورې ځه شابه ځئ. شل پیرې مې راته ویلې چې ګورې دلته به مخې ته نه کښېنئ ته دي. زه دې تاسو بیا وینم بیا به خبرې کوو. روزه دکا السلام علیکم ګاونډي سلام شه. وعلیکم سلام. شیخه دا واړه پوهیه که صحیح ده چې دغلته کې په د لاس او خپې ماتوم او دا هډوکې ولې چوري چوري کوم ګوره بیا بیا ذمهوار دی یم زه. شل پیرې مې دوی ته وي ته خپل واړه دلته کې نشي کنټرول کولی ګورې دې دیوال ته بیا دا مازغه وم دا سرونه به وله مات کړم ګورې. یا ګاونډي نو دا خو ماشومان دي لبې به کوئ نو یاره تاسو نه زما د کوڅې مخې ته به نه کوي بس. پوهیه که بس نور قیڅوله دله نیم راغلې دا پوهیه که ګاونډي. روزه لکه دا څه دي لکه دا څه دي ځه ته ما ته ده ووایه چې زما میلمه راشي لکه زه به هغه ته کټ په کوم ځای کې اچوم یار. ته راغلې تا زما د میلمه په ځای کې دلته کې تړلې ده یار. تاسو خو مړه سترګې پټوئ. تا پسې خو زه شل پیرې رالم، ته خو د سره په خبره باندې پوهېږې نه یار. ته انسان یې که زناور یې لکه ته په کومه ژبه باندې پوهېږي. یاره ګاونډي نو دا خو د پخوانه دغه ځای کې جنګۍ ده ولاړ د پخوانه ده خو بس هغه زموږ مشران ژوندي وو هغوی به درته څه نه وي. زه دغلته دا شی د سره منم نه دغلته زما د میلمه ځای دی او ته پکې راشې دا پکې وتړې مړه ته خو سترګې پټې. ما درته وي دا که خرڅې یو کار څه کې ما درته وي د آینده دې زه دا دغه ځای کې وینم بیا به خبرې کوو ځه ته خو سترګې پټې. السلام علیکم یوسف ستړی مه شې. خیر دی څنګه ښه خیر دی ښه دی برابرې خیر دی که نه خیر دی شکر دی. خیر شه امیر صاحب وایه که نه خیر و یاره حاجي صاحب دې له در راغلی یم که نه چې دغه کور له را څوک وګوره دا کور خرڅوم او ولې امیر صاحب کور ولې خرڅوي. یاره مړه خوا کې ګاونډي خو تا والله ته ښه پېژنې، داسې په اور کې تې ولاړې مړه ماشومان هم غربئ او کله مړه یو مسله سازي او کله بل خدای مه که څه نور څه مسلې راته سازي نه شي بس دغه ځای نه چې تا کډه چوتم نو څوک راله وګورې چې دا کور ستا خرڅ کړم. ښه نو امیر صاحب خبره خو ستا ټیک ده چې ته د ګاونډي نه تنګ یې لکه ګاونډ چې خراب وي دا ډېره ښه خبره نه ده خو لکه دا کور چې ته خرڅ کړې نو په دې پیسو خو ګوره بیا ته د دې عمره ځمکه هم نشي اخیستی دا خو ګوره دا مشوره زه نه در کوم. نو څه وکړو حاجي صاحب نو اوس ژوند نه تېرېږي لنډ تنګ کړي مسلمانه داسې دوه سپېږمور یې راوستي نو زه څه وکړم یار. ګوره امیر صاحب کور مه خرڅوه بیا به خفې او یو مشوره زه بله در کومه په هغې عمل وکړه نو که ده کې سلیکشن انسانیتي نو انشاءالله چې پوهه به شي په خپله. نو څه وکړم ته مې پوهه که حاجي صاحب زه خو والله مشوره در کوم که په هغې د عمل وکړه انشاءالله نو داسې کار وکړه امیر صاحب کور مه خرڅوه او دا خپله ګډه رابار کړه او د کور مخې ته ګډه کېږدوه او چې کوم یو قسم په لار راځي تا نه به تپوس خامخا کړي ګاونډ دی ورته وایه دغه شان چل دی د پلانکي نه تنګ یم او زه لاسه کډه وړم نو که څه انسانیت پکې نو انشاءالله وبه مني پوهه به شي. ټیک ته حاجي صاحب مشکل غونډه کېده ځکه چې ډېر خوشې جاهل انسان دی لږ انسانیت هم پکې نو انشاءالله دا مشوره ومنه او که ونه شي پرې نه پس بیا ښه ځه صحیح دی ځه
زه داسې به وکړم زه انشاءالله. ته دې باندې عمل وکړه. ها زه ټیک شو حاجي صاحب. الله دې ګلې چیس کو کنه راځي خوشحاله کېنې شي. پټک کولوم الله دې هر څه ډېر تېر کا. ډېره مهرباني. السلام علیکم. مهرباني. السلام علیکم. ځکه خیر انشاءالله کډه خو یې رابار کړه د خیر چې زه په دې ګاونډ کې یم یو سیکنډ به م رانه نور تېر نه کړي شیخه زما نه څه خبرې. امیر صاحب السلام علیکم. سلام سلیمان څنګه؟ څنګه خیر؟ خیر دی جوړ. دا ولې کمره دې خرابه ده؟ تا خو ټوله کډه بار راایستې ده. یاره سلیمانه تا ته به اوس څه دروغ رښتیا وایم پوه شوې؟ سلیمانه دې ګاونډي داسې دوو سپېږمو له راوستی نه تې بار ته ماشومان راوتی شي مړه کله راته ور په ګټو باندې وړي داسې تېښتې یې راوستی یم دې دوو سپېږمو له بس یاره کډه چوتوم ځم د دې ځای نه پوه امیر شوې؟ صاحب ستا خبره صحیح ده. دا ډونه بې مخه انسان دی. اوس که بل سړی وی زه به رسه ورغلی وی خدای شته چې ده د لاسه زموږ واړه په سرو سترګو باندې جاړي واړه تې لوبو له روتی نه شي او دا خو نه د کلیوالۍ نه خبر دی او نه څه د بل څه نه خبر دی. زه ستا څه خدمت وکړم که له 100 روپۍ دې پکاري دا واله خیر دی زما د طرفه. نه الله دې تا خوشحاله کړي بس زه بس یاره ګاډي ته انتظار کوم به ځمه کډه چوتوم پوه شوې او زه خو څه د هغې بهانې راته کوئ صحیح ده؟ صحیح ده بس امیر صاحب موږ چې هلته تنګ یو ته اوس دلته بس الله دې ورته وکړي مهرباني. وعلیکم السلام محمد ګل څنګه خیر دی برابر ولې تا خو کډه مړه رابار کړې یاره محمد ګل بس اوس کومې لاړه ګورې په دې اړه مې داسې کوڼاقې ولاړې دي خوا کې راسه دا ګاونډي نه ته ماشومان رابار کېدی شي کله وایي سقۍ د ناخوا لاړه او کله وایي چرګان دې راوخي مړه بې شرمي ده بس دا ډول ډبلې مې رابار کړی و ځم چېرته مړه کډه وړم اوه یار جان الله ته دلته خو خدای شته مونږ هلته کې تنګ دي زمونږ ماشومان د دوی د لاسه نشي راوتی مانه کله راته یو ځای کې لانجه جوړه کړي کله راته بل ځای کې لانجه جوړه کړي مسلمانان اوس د ده د لاسه خو مونږ هلته کې تنګ دي او ته ورسره چنه په چنه تخبطې خامخا تنګ دي نو زه څه خدمت وکړم یار الله دې خوشحاله کړه بس ځم یاره د دې کلي نه هجرت کوم نو که د پیسو میسو ضرورت وي یا څه خبره اترې نو ما ته ووایه زه کولی شم هر قسمه خدمت شته بس الله دې چې مونږ هم خلاص کړي او الله دې تا هم خلاص کړي او به د داسې ګاونډ نه ګاونډ ښه دی خو اوس څه کوې زمونږ مجبوري ده الله دې کافران دې پورې داسې ګاونډي نه الله دې په مونږ رحم وکړي او خدای دې مونږ نو مونږ څه خدمت ګاډي ته انتظار کوم او اوس په راشي به زه ځم ښه نو که د پیسو میسو ضرورت وي نو وایه راته خو څه کمې پیسې شوي به د هغې راته معافي کوئ ښه کډه وړو ښه بچې پټي ته کډه وړو ښه وعلیکم السلام ګاونډي سړی مشه السلام علیکم څنګه ښې برابر یې ګاونډي بس د ګاونډ کې مې نور وخت نه تېرېږي پوه شوې بس د ګاونډي داسې دوو سپېږمو له راوستي مړه نه تې واړه بار راوتی شي کله یو سبانه او کله بل سبانه والله چې بس باقي هسې نه چې لاس او خپې خطا شي نور څه مسله راته جوړه نه شي دښمني راته جوړه نه شي بس ځم د دې ګاونډ نه بس مړه دا کډه شوتوم پوه شوې یاره ده خو زمانه دا جامې سمې ویستې د خدای نیکبخته دا خو یو کس نه شو یار دا خو درېیم څلورم کس خو چې په لاره څوک راته ویږي دی ورته لګېږي چې د ده نه تنګ یم او تنګ یم یار دا خو واقعي یاره دا غریب خو ما ډېر دوه سپېږمو له راوست زمړه د دې د حال به اوس راوباسو داسې خو دا یو ته دا قصه کوي او دا کډه یې رابار کړې ده دا خو به ما په شرمونو وشرموي زه الله دې خیر وکړي یاره ورځو پسې باقي دا شی د دغې نه بغیر نه کېږي یار بېګا ماښام یې زموږ ماشوم والی او یار ډېر زیات خفه شو مې که اوس ته ورځې او شر سازېږي دښمنۍ باندې اوړي دې ګاونډي دي دې ګاونډي خدای هندوانه مسافر امین امین بس الله دې مړه بس داسې کړی مه که نه شور مه که خپله یار بس ځه ته ځه بخښنه راته کوه
بس مونږ ته هم بخانه کوه ځکه یو به سره ډېر ګپ شپ لګولې ډېره مهرباني او خیرې چېرته ونه کړې ملاقاتونه به کېږي. بس صحیح شو ځه صحیح شو ځه الله دې السلام خیر علیکم. وکړي. مهرباني ځه ځه الله دې خیر وکړي. گاونډي سلام علیکم. وعلیکم السلام. اولا څنګه خیر دی. ولې گاونډي تا خو کډه رابر کړې ده کوټه موټه خرابه ده که نه څه لیو مې څه کوئ؟ یاره بس نه څه خوشتنه خو بس هسې مې دلته طبیعت خراب دی او بس زوی ته کډه چوته چېرته مې کور ځان له نیولی ځمه پوه نو څه وجه څه ده ولې څه مسله ده د خدای نیکه بنده دا خو زما او ستا ګاونډ دی دا تو مې دا خبرې خو پکې راځي داسې په وړه وړه خبره باندې یاره ځمه بس د اولاد دلته مې نور وخت نه تېرېږي او ځان مې هلته بس بل ځای کې ځای نیولی دی هلته بس زه مې اداره کوم او بس ځمه پوه که ته زما نه په دغه وړو وړو خبرو باندې خفه کېږي خیر دی انسان عجزه دی کمزوری دی بوی که زما نه څه غلطي کو ته شوي یو بل ته به معذرت کو او انشاءالله د نن نه پس چې کوم دی زما نه به داسې غلط حرکت نه کېږي او ستا به چوړي دا زمونږ خپل به چوړي دي بوی راځي دی زمونږ که کور کې دی دلته کې لبې کوي یاره او پاتې شوه د سخی خبره راوباسه هلته کې تړه که نه هغه ځای کې مې یو دوه تیره شوتله خپلو ساروله کرلی دی هغې نه ول هغې دوه راوړه یاره دا خو وړې وړې خبرې دي داسې په وړو وړو خبرو باندې راځه دی خو یار راواله دا لوښي مړه پرېږده ته یا خدای پاکه بس کېږي انسان نه غلطي وشي یاره ته زورور پرېږده راواله دی خو دا لوښي راځه یا پرېږده بیا خفه کې یاره تا ته به زما د سېړه به اعتراض نه وي که نه یاره چې د نن نه پس څه وشو بیا مړه یا خدای دا ګاونډ دی که نه یاره دا راځي پرېږده راځه راځه بچوړو راځئ شاب راځئ راځئ هله بچو راځئ 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 راځه بچوړو شابه راواله راځه دا خو خیر دی انسان نه غلطي کېږي داسې دا څه خبره نه به کوو انشاءالله دا خو یاره زمونږ خپل ټول یو کورونه دي داسې خو نه ده که نه شابه را دننه کوي راځئ هله د ګاونډي مثال خو ضروري لکه دا خو زمونږ ټول یو کورونه دي داسې خو انسان نه غلطي وشي که نه راځه